سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر په دې هیله چې جوړ او روغ به یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په شریفي انګلیش اکیډمي یوټیوب چینل باندې نن موږ د 4000 essential English words دریم یونټ درس تاسو ته چمتو کړی او هغه به تاسو سره شریکوو خاص مننه د هغو کسانو څخه کوم چې زموږ درسونه ساري ویډیوګانې مو همداشان ته تر پایه ګوري او د دې ترڅنګ تر ټولو څه مهم د هغوی موږ ته خپل مثبت کمنټونه همداشان ته زموږ ویډیوګانې لایک کوي د هغوی څخه هم نړۍ مننه کوو موږ هر د 4000 لغاتو څخه موږ هر یونټ دلته لیکو ځکه موږ د شمارواري له موږ څخه کله کله غلطیږي نو موږ یې مثلا نه تعقیبوی نو بیا موږ تاسو داسې ووایو چې هر یونټ 6 لغات لري موږ لومړی یونټ هم ویلی دویم یونټ هم دا دریم یونټ دی یعنې 6 څلوېښت دریم یونټ هم دی کې خلاصوي چې ټول مجموع کې 15 لغات صحیح سو او راځو درس به انشاءالله شروع کوو دا په یاد ولرئ هغه لغات دي چې تاسو ورسره یعنې د دغو لغاتو په زده کړې سره به تاسو 80% انګلیش زده کړئ صحیح ده دا په حقیقي معنا سره زه تاسو ته ویلی سم چې 80% انګلیش راټوله شوې ده په همدغو 4000 مهم لغاتو کې نو کوشش وکړئ چې دا لغات له لاسه مو ورکوئ او حتما یې در سره زده کړئ راځو لغاتو ته شروع کوو نمبر 1 شاید ټکسټ په بورډ باندې صحیح ښکاره هم نه شي خو زه تاسو سره په سپیلینګ باندې هم ویلی سم نمبر 1 لغات موږ تاسو لرو library library L-I-B-R-A-R-Y L-I-B-R-A-R-Y library ویلی سي کتابخانې ته هغه ځای هغه خونه چې په هغه کې کتابونه پراته وي او په هغه کتابونه خرڅېږي یا هم ډېر وي نو دې ته ویلی سي library موږ یو مثال ورته لرو we have a small library in our house we have a small library in our house we have مطلب دی چې موږ لرو a small library یوه کوچنۍ یا هم یوه وړه کتابخانه in our house زموږ په کور کې یعنې موږ په خپل کور کې یو کوچنۍ یا هم یو وړه کتابخانه لرو دویم لغات موږ تاسو لرو planet 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 ویلی سي سیاره صحیح سو سیاره سیارې چې دي مثلا موږ تاسو زحل سو مریخ سو که تاسو نومونه اورېدلي وي خپله ځمکه نو دا پخپله په یو سیاره کې راته سي P-L-A-N-E-T planet سیاره یا موږ دلته مثال لرو have you studied about planets have you studied about planets دلته موږ تاسو یو اشتباه چې لرو هغه سوالیه اضافه کول دي یعنې آیا تاسو د سیارو په اړه مطالعه کړې ده have you studied about planets آیا تاسو د سیارو په اړه مطالعه کړې ده اوس موږ مثلا دلته راځو دریم لغات ته report report ویلی سي راپور ته ګزارش R-E-P-O-R-T report ګزارش R-E-P-O-R-T report ګزارش یا هم راپور مثال مو تاسو لرو I forgot to write a report for my school I forgot یعنې ما له یاده ویستلی و I forgot یا ما هیر کړی و to write a report چې لیکلی مې وی یو راپور for my school زما د مکتب دپاره یعنې ما هیر کړی و یا ما له یاده وتلی و چې د خپل مکتب لپاره مې یو راپور جوړ کړی و forgot ویلی سه له یاده ویستل رایټ لیکل ریپورټ هم هغه ریپورټ څلورم نمبر مو تاسو لرو several several ویلی سي یو څو several معنا یو څو S-E-V-E-R-A-L several یو څو several police مثلا یو څو پولیس several police یو څو پولیس یا مثلا بلوی several time یعنی څو وخته نور کنه several time یعنی څو وخته او یا هم داسې وایو I told you several times I told you several times یعنی ما تا ته څو ځلې یا څو وارې وویل I told you several times ما تا ته څو ځلې وویل پنځم نمبر مو تاسو لرو solve S-O-L-V-E S-O-L-V-E solve حل کول صحیح سو مثال مو تاسو لرو I can't solve this math problem I can't solve زه نسم حل کولی this math problem د دغه ریاضي مشکل math ویلی سي ریاضي ته نو دلته هم وایي چې I can't solve زه نسم حل کولی
This math problem د دغه ریاضي مشکل څه problem ویلی سي مشکل ته او math ویلی سي ریاضي ته. شپږم نمبر مو تاسو لرو suddenly ناګهان یودم څه SUDDENLY suddenly ناګهان یودم. ښه مثال کړو suddenly I entered and caught him red-handed. Suddenly ناګهانه I entered زه داخل شوم and caught him او هغوی مې ونیول red-handed په یو موقع باندې یعنی دوی په یو موقع کې ما ګیر کړل دوی مې څه کړل red-handed ویلی سي موقع باندې. نو suddenly I entered ناګهان زه داخل شوم and caught him red-handed او هغوی مې په موقع باندې ګیر کړل. اووم نمبر مو تاسو لغات لرو suppose ویلی سي ګمان فکر کول صحیح مثلا تو I have suppose on you زه په تا ګمان یا فکر لرم. نو suppose معنا سو ګمان فکر. I suppose I should go home now. I suppose زه ګمان یا فکر کوم I should go home now زه باید کور ته اوس لاړ شم صحیح سو I suppose زه ګمان یا فکر کوم I should go home now زه باید کور ته اوس لاړ شم. اتم نمبر لغات مو تاسو لرو universe ویلی سي کائنات صحیح سو هغه څه چې الله پاک خلق کړي او پیدا کړي دي. universe کائنات UNIVERSE universe کائنات. الله صلی الله علیه وسلم صلوات الله وسلم بخیر سره ډیر الله سبحانه وتعالى SW معنا ده سبحانه وتعالى صحیح سو Allah subhanahu wa ta'ala is the king of the whole universe. Yani Allah Pak is the king of the whole universe. Yani Allah Pak the tool kainatu padshah da. Whole wele si tool. Sahi so talughat be tasu zda kri. Whole mana da tool. Che W pake silent da. Allah subhanahu wa ta'ala is the king. King wele si padshah da. Allah Pak yani the tool kainatu padshah da. Naham shmera mutasliru viewers ویلی سي کتونکو ته لکه څنګه چې د اوس تاسو یې تاسو راتللی شي په viewers کې viewers کتونکي. all of our viewers love the education مثلا زه all of our viewers ټول زموږ کتونکي love the education له تعلیم سره مینه لري صحیح سو دا زموږ د نن ورځې د درس موضوع سوه انشاءالله چې په درس باندې پوه سوي تر بل درس چې زه بیا راځم تاسو ټول په پاک لوی بخونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ د خدای په امان.